السلام علیکم د سکون رادیو د خپل رسنۍ څخه مو د نیوزیلند او مهم خبرونه ته هرکلی زه کرم خان سمسور یم. اروپای ټولنې افغانستان سره سباندې 15 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان سره د اروپای ټولنې د 15.8 میلیونه ډالر مرستې هرکلی کړې دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دغه مرستې به سیمه‌ییزو سیمو کې د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي او د اقلیم بدلون د اغیزو پر مهال په برخو کې وکارول شي. بلخ کې د کورنۍ تولیداتو 3 ورځنی نندارتون پرانیستل شو. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د کورنۍ تولیداتو 3 ورځنی نندارتون پرانیستل شوی دی. د بلخ د قانون او صنایعو ریاست مسؤلین وایي چې دغه نندارتون د کورنۍ تولیداتو د پیاوړتیا او بازار موندنې په موخه جوړ شوی دی چې پکې د بلخ، کابل، سمنګان، جلال آباد، هرات، فراه، کندهار او یو شمېر نور ولایتونو بیلابیل تولیدات په 150 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د کډوالو چارو وزارت وایي له ګاونډي هیوادونو 15 کورنۍ راستنې شوي دي. د کډوالو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې پرون د تورخم له لارې د کندهار د سپین بولدک له لارې 21 او د هرات د اسلام کلا له لارې 15 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. د سرچینې د معلومات له مخې 130 راستنو شوو ته سیم کارتونه ویشل شوي دي. 6 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي او پر لسګونو نور کورنۍ مرستې ویشل شوي دي. د لغمان ولایت ځای چارواکي وایي چې د روان کال له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې د مؤسسو او دولت له بودیجې څخه 101 لوی او وړې پروژې پلي شوي دي. د چارواکو په خبره د دغو پروژو لګښت 53 میلیونه ډالر او 101 میلیونه افغانۍ دی چې ځینې یې بشپړ او پر یو شمېر نورو یې کار روان دی. د قطر لومړی وزیر وایي ټرمپ د لوړي تر مراسمو وړاندې غزه کې د اوربند ټینګښت غواړي. د قطر لومړی وزیر وایي د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جنوري په 20 د خپل لوړي تر مراسمو وړاندې غزه کې د اوربند ټینګښت غواړي. محمد بن عبدالرحمن الثاني سکای نیوز سره دغه راز زیاته کړې چې د جګړې پای ته رسولو لپاره باید پر ټولو اړخونو ډیر فشار واچول شي. دا و د سکون رادیو د خپل رسنۍ څخه د نیوزیلند او مهم مسایل. تر بیا د الله په امان.